یو ځوان په 18 کلنۍ کښې خپلې مور ته وایي مورې کله چې 20 کلن شم څه تحفه به راکوې. مور یې ورته وویل بچیه تر اوسه دې 20 کلنۍ ته ډېر وخت پاتې ده. 1 کال نور هم تیر شو او زوی یې 19 کلن شو چې په همدې کال یو ناڅاپه مریض شو او مورجان یې سمدستي روغتون ته یوړو. ډاکټر یې مور ته وویل چې زوی دې د زړه سخت تکلیف لري چې د جوړېدو هیڅ امکان یې نشته. مور یې سخته غمجنه شوه او راغله تر څو خپل ځوان زوی وګوري. د مور له تګ سره یې سم ځوان زوی وویل چې مور یې ډاکټر څه درته وویل، آیا زه به جوړ شم؟ مور یې ژړا تم نه شوای کړی. د ټیکري پیڅې یې سترګو ته ونیوله او د زوی له اتاق نه ووتله. د کال په وروستیو کښې چې زوی 20 کلنۍ ته رسېدلی و روغ رمټ له روغتون څخه رخصت شو چې ټول رنځ یې ختم شوی و. کله چې کور ته ورسېده ناڅاپه یې په یو لیک سترګې ولګېدې چې د مور لخوا ورته لیکل شوی و، خو مور یې په دې نړۍ کښې نه وه. په خط کښې داسې لیکلي و زویه دا همغه ورځ ده چې راته ویلي دي وو کله چې 20 کلن شم څه تحفه به راکوې. ډاکټرانو وویل چې د زوی زړه دې په مکمل ډول له کاره لوېدلی دی، نو ما وغوښتل خپل زړه تا ته په تحفه کښې درکړم. زویه له هغه به ښه ساتنه کوې. د مور عزت وکړئ ورونو، مور ډېره لویه سرمایه ده.